یو روایت کې دا راځي چې یو صحابي خپله ښځه وهلې وه، نو ښځه یې راغله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې شکایت یې ورته وکړو یا رسول الله خاوند وهلی یم، دومره دومره وهلی یم. رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د دې خاوند نه له قصاص واخلي. ځکه چې شریعت کې قصاص ته چې څنګه ته کوي داسې به تا سره کېږي. الله سبحانه وتعالی د آیت نازل کو چې نه سړي زورور دي، کله نه کله د ادب دپاره خاوند خپله ښځه وهلی شي، په دې به د قصاص نه اخیستی کېږي. الرجال قوامون على النساء، نارینه مشران دي په ښځو باندې، غوره دي، مشران دي، اوچت دي، دا ټولې معنی صحیح دي. او په دې قسم موضوع باندې ما په تیر شویو درسونو کې ځای په ځای خبره کړې ده چې نن سبا د یهودو نصارا او د لیبرل خلک دوی زموږ په ذهنونو کې دا خبره کینول غواړي چې ښځه او سړی څه دي، د یو شی دي، خو دا کمزوري خبره ده. ځمکه او اسمان به یو شي، خو دا کیدی نشي چې ښځه او سړی دي یو شان شي، به دوی کې فرق دی. ولې غوره دي؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب د دې چې غوروالی ورکړی دی الله بعضې د دوی ته په بعضو باندې، وبما انفقوا من اموالهم، او په سبب د دې چې خرج کوي هغوی مالونه خپل. سړي مالونه لګوي، سړي کور ساتي، سړي تربیتونه کوي، سړي جهادونه کوي، سړي غټ کارونه کوي، نو د هغې د لاسه سړي غوره دي د چا نه؟ د ښځو نه. دا خبره ما مخکې بیانه کړې وه په سورة البقره کې چې الله سبحانه وتعالی دا خبره هلته بیان کړې چې ګوره د دې ښځې هم حق شته په خاوند باندې، څنګه چې د خاوند حق دی په ښځه باندې، خو د سړي حق دی اوچت دی. اوس به الله د ښځو دوه قسمه بیانوي، دوه قسمه ښځې دي چې ښځې ګوري ټولې، دا ټولې په دوه قسمونو کې دننه راځي. اولنۍ هغه ښځه دی چې هغه نیکه ده، نو الله د دې نیکې ښځې صفات راوړي. فالصالحات قانتات، بس نیکی ښځې تابعداري کوونکې. اولنۍ صفت په نیکه ښځه کې دی چې تابعداري کوي د الله، تابعداري کوي د پیغمبر، تابعداري کوي د خاوند. حافظات للغیب بما حفظ الله، حفاظت کوونکې د مال او د ځان په غیب والي د خاوند کې، په سبب د هغې چې ساتنه کړې د الله د دوی، یا الله ورته حکم ورکړی دی. دویم صفت په ښځه کې دا دی، ښه ښځه کې چې خاوند یې نه وي، نو د خاوند د مال او د خاوند د بچو او د خپل ځان حفاظت کوي، د خاوند سره خیانت نه کوي. او په دې باندې ما یو بیان هم کړی، هغه واورئ، دیندار ښځې، د دیندارې ښځې صفات، او پای کې ما ډېر حدیثونه را جمع کړي د الله په توفیق سره، د هغې نه هغه صفات ما راویستي. اوس که دغه موضوع لاړ شو خبره به ډېره اوږده شي، خو لنډه ده. نیکه ښځه کومه یو ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خبر ورته وکړي هغه یې مني، او چې ورته وګوري خوشحالېږي به، دا مې یو غټ صفت دی. نو په دې کې نصیحت دی خویندو ته، میندو ته، چې خاوندانو به مخکې ځان سنبالوئ، دا هم د دې خاوند یو حق دی. دا بعضې زنانه داسې ګرځي چې ته به بهر خوشحاله یې، او چې د کور دا نوم د باندې لګي ته به یې یا خو هغه ډېر په بد حال ګرځي، ګنده ګرځي، او یا سم سړی دی. نو سړی خو ښځې ته خوشحالېږي، سړی خو سړي ته نه خوشحالېږي. چې دی ورننوځي یا هغه سم سړی دی، بیا چې څه بانه جوړه کړي بهر پروت وي، کله د یو ملګري کره پروت وي، کله بل کره پروت وي، او بیا د پښتو راټینګ کړي دي چې ښځه خو پرېښودی نه شي، نو د دې غریب ژوند هم خراب شي، د هغې ژوند هم خراب شي. د څه د لاسه؟ د دې ښځې د لاسه. د ښځې په لاس کې ګوره ډېر اختیارات شته، والله لازم چې دا ښځه غواړي که نه چې دا خاوند خپل طرف ته مایله کړي، نو ډېرې طریقې شته، خو دا ډېرې ښځې سادهګانې دي، چل وله نه ورځي. خاوند ورته وایي چې تا نه خفه یم، خفه یې وایي سل پېرې خفه شي، تاسو په مخه نه شو راضي کولی. بیا هغه بس د سړي غوسه ښه ډېره شي، هغه دغه ټایم کې که هغه ګپ لګولی یو بیا په رښتیا غوسه شي. خو که دا هوښیاره ښځه ورشي پسې، ولې خفه یې د زړه سره، ته خو زما ژوند یې، ته زما عمر یې، لږ داسې خواږه څه وله راوړي، لږ یې چاپي کړي، لږ ورسره کښېني. سړی انسان دی، زړی دی، به هم خوشحاله شي. نو چې څنګه هغه خبره کوي داسې ورسره دا خبرې کوي، که هغه یوه خبره کوي دا ولله دوه جوابه ورکوي، نو څه به دا خاوند په دې ښځه باندې مین شي. بله ده چې نن سبا فتنو دور دی، انټرنیټ، موبایل، هر څه شته، په دې کې د دې زنانو د تصویران والعیاذ بالله وړي راوړي.
هغه زنانو قسمه قسم لباسونه چولی ځان سنبال کړي شیطان د دې سړي د زړه ته دا واچي چې دا څومره ښکلې ښځې دي او یو زمونږ هغه ده هغه داسې ده هغه داسې ده نو پکار دی چې دا ښځې ځان سنبال کړي چې ځان سنبال کړي د خاوند ته نو خاوند به پې مینه راشي چې مینه پې راشي ژوند به ورسره ښه تېرېږي نه دا اوچته ښځه ده رسول صلی چې ګورې ورته نو خوشحالېږي به بله دینداره ښځه هغه ده چې ستا د بچو تربیت کوي دا دینداره ښځه اوچته ښځه ده ته نه که ته په کلونو هم بهر یې خو ستا د بچو به تربیت کړي ښه ستا د مال حفاظت کوي دا بعضې زنانه والعیاذ بالله ته به ورته حیران شي والله العظیم که د خاوند باندې زړه سوځي نه د هغه په مال باندې زړه سوځي مال جامې مال سره مال ډوډۍ مال دا مال دغه بازار ته ځم غم خادیره دا د کته بره دا خاوند بیخ بنیاد وباسي دا دینداره ښځه نه ده او دا اوچته زنانه نه ده اوچته زنانه هغه ده چې د خاوند حالاتو ته ګوري د هغې مطابق خبرې کوي یو خبرې طاقتي او ورته وایي طاقت نه وایي ورته یو خبرې ته ضرورت وي او ورته وایي چې ضرورت ورته نه وي هغه ورته نه وایي بل اوچت صفت په دینداره ښځه کې دا وي چې خاوند یې نه وي نو د خپل ځان خیال ساتي خاوند سره خیانت نه کوي په طلایي کې چېرته پردو سړو ته نه ګوري په غلط نظر باندې او نه دا موقع چاله ورکوي چې څوک په دې پسې خبرې وکړي یا د دې خاوند پې وشرمي الله سبحانه وتعالی د اوچت صفات زموږ په زنانو کې پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی هغوی له توفیق ورکړي چې په هغه لار باندې روان شي په کومه لار باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې تللې وي و د دې نه بعد دویم قسم ښځې دي هغه ښځې دي چې د خاوند خبره نه مني الله د هغوی علاج ښوولی دی واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه دویم قسم زنانه بد اخلاقه دي لکه لږ ساعت مخکې چې مو وایي چې سړی یوه خبره کې هغه څه وکوي ادوه کوي که د سړي پلار غریب څه ووایي به دولت جواب ورکوي که د سړي مور څه ووایي دولت جواب ورکوي سم سړی د دې ښځې سره به څه کوې زمونږ د پښتانه خو دغه یو علاج دی کوم علاج دی چاته معلوم دی دغه وهل ټکول دي لوړ دي دغه پسې روان نه علاجونه نور شتي د دې سره به ښځې ته ښه خرابه کړي لږ ساعت مخکې ما دا ووایي چې ښځو کې سادهګانې شتي چې هغو له دا چل نه ورځي چې د خاوند به څنګه خپل طرف ته راړی دغه شان په دې سړو کې هم شتي چې هغو ته دا پته نه شي چې دا ښځه به څنګه کنټرولوي نو د هغه مطلب دا دی منګه وي بغیر د سوک او د سپېړې نه علاوه نور څه نه کوو دا دې ګورې لکه خپل یو صفت کوي چې زه دومره اوچت سړی یم سړی هغه سړی دی چې په ښځې باندې رعب جوړ کړي بغیر د وهلو نه بغیر د ټکولو نه ښه و دوه ښځې دي د اول هم د خاوند قدر کوي د دویم هم د خاوند قدر کوي خو د دې دواړو نه تپوس کوي تاسو ولې د خاوند قدر کوئ هغه اولنۍ وایي زما خاوند ډېر دروند سړی دی مقام ډېر اوچت دی ځکه یې قدر کومه دویمه وایي بیا مې وهي ځکه یې قدر کومه نو دا دویم سړی چې کوم دی دا غریب د څه دی ده خو په دې ښځې باندې خپل مقام نه دی منلی د دې ښځې ته دا ویلي چې ستا نه زورور یم او دا خو صحیح ده چې سړی د ښځې نه څه دی زورور دی نو په دې وهلو ټکولو باندې کار نه کي چې درز او غپ او وهاو سوک او سپېړه دی بعضو ته دا زه خو خپل ځاني زه د خپله خبره وکړم زه حیران یم چې د سړي لاس په ښځه باندې څنګه اوچتېږي څنګه به دا سړی د لاس اوچتېږي چې دا کمزورې ښځه وایي وایي یاره وه نورې طریقې شته د هغې نه مخکې دا وهل جایز دي خو چې کله هغه نورې طریقې کار ونه کړي الله که طریقې ښیي واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه فعظون بس نصیحت وکئ هغوی ته نصیحت ورته وکئ کښېنوه ولې ته دا چلونه کوې ولې ته داسې کوې د الله نه ویرېږه اسلام احکام په ځان باندې لاګو کړه دا ته کومې طریقې چې ته کوې ورته صحیح نه دي زه به درنه خفه شم ژوند به دې خراب شي دا قسمه خبرې چې درنې ښځې ته وکړې نو هغه ګوره په دې ډېره سخته یېرېږي دې خبرو نه چې ژوند به دې خراب شي زه به درنه خفه شم خپل خاوند خفګان ته نه ورکوې ناول کار به څه وکړې نصیحت به وکړې او زنانه زړه ګوره ډېر کمزورې په زنانه باندې نصیحت اثر کوي خو چې سړی ورته وکړي او په ښه طریقه باندې وکړي دویمه طریقه واهجروهن فی المضاجع
او پریدی اغوی پا زید سملاستو کی پا تولائنو کی تی جدا شئی دیسی که مطلب دانے دے گو رہے چی خاون دی ببل کمر کی پروتی او خزر ببل کی یا خاون دی ببل کور کی نا مطلب دلتا دائی چی پا تولائی کی جدا شئی او دام دا درنی خزی دا پارا دیر غد گزار دے چی کل خاون خزی دا ہوئی چی زبتا تا دا سر ننیج دے کیگم زتا نخپے او پس لکی دائی چی که دا رازی شی زو تا واپس کیگم و که دا خپل خوی پرید زو تا واپس کیگم یا تی پا تولائی که ورطا شاکی مختی واری نو دا دریم علاج شو دریم وَالضَّرِبُونَ او وحی اغوی حدیثونو کی در اغلی چی دیسی وحل مکی چی نقصان ہوتا نرسی وحی مطلب داری چی لوڑا اونی سو ہوتا مثال که پا مسواک بانی پا یو دیسی نریشی بانی دی پا کمزوری شی بانی دی ویشتا پتا چی دی سردانو خوگی گڑی را یا دیسی پوست زکی دی والا گزار ورکو چی آغازی سر انسان تا نقصان نرسی نپا آغازی بانی نخی پاتی کی ویس خبرنا خود دغا وحل دی مخ که ورزو که یو کس دا خبر شما چی زمانگا یو کلیوال لوی آغا دا خپل خز زورندهی ما ورطوی ما دا خز خوب دا غنا دیر یریگی وینه یریگی تینا وی چی دی زورنده که او تا خاندی دومره دا دیوالو سر عادت کردی دا دومره عادت کردی آغا پا قص غلط کار کئی اخذ یو توی بیا با دیوی نخوی دا طریقه دا بیا با زورنده که یا با دو سوکه یا با دولتی او با خورونو دا سخت خورازی دا آغا دی سری عادت کردی دا پا مخی وی بس عادت شی لکه کم سڑی چی خپل بچی دیر وی دا بچی بیا دن نیری نو وحل مطلب وحل دیسی چی نقصان وتنرسی فإن أطعنكم نك خبر من لستاسو فلا تبوا عليهن سبيلا نملتوي باغوي باندلا رد ملامتيا يد طلاق كخبر يوم من بيت طلاق تخبر ماروي إن الله كان عليا كبيرا يقينا اللادير چتولويده قل سبحان الله ده الذي خبر نزار شما پدیزی کی دا صفت راوڑو دا پدی وی اے سڑو چرتنا خوص رضیاتے ونکی گورا اللہ دا طول نو چتے تپوس بدنا کئی ورئی دیسنی چی خیز سر ظلمو کی اسی ہوئے اسی وٹکے اسی تتلائی کی جداشی ان اللہ کان علیا کبیرا اللہ بیدر طول نو چتے اغبدنا بیتا پوس کے تخوننداوے چیزے سڑے ما اکثر دا سڑی چی قارشی زوی جسر پلار زوری نم چی مانا تپوسو کی سیده چی کیدیشی دا غیر پلار کمزوری کیدیشی دا غیر اور کمزوری یا کیدیشی اگو خوش اخلاقی تا تسنیشی ویلی درانه خلکی خدایت ساتا چی ورز برازی رب العالمین تا بودریگی او گره اغبت نبی داری خبری تپوس کی و دا غیر پر جواب تیاره وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا او کیریگی تاسو دا مخالفت نپمیز دا دی دوانو کی بیام لیکن خبر برابر نشوه نیو طریقے دام دام فبعثوا حکما من اہلی نو مقرر کیو فیصل کون کے دا طرف دخپلوانو دا سڑینا وحکما من اہلیها او یو فیصل کون کے دخپلوانو دا خزینا ہر طرف ندی کسان راشی مشران دکینی این یوریدا اصلاحا کچر تغواری دوی جوڑ جاڑے یوفق اللہ بینہما یو زوال براولی اللہ بمنز دا دے دوانو کے کدری مشران نیتون سپائی جوڑ جاڑی دا پارا ناسی کوششو کی محنتو کی اللہ بولا توفیق ورکی ان اللہ کان علیما خبیرا یقینا اللہ پوہا و خبردار دے